بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ 2019 یا 14 د دواړه یو شان دي، دومره خاص خبره پکې نشته. ښه 2019 کوم افیس چې بازار ته راغلی دی او همدارنګه 2014 دی، د دې دواړو کمانډونو کې څه فرق نشته دی، صرف ډیزاین یو شان دی. کمانډ او وظیفه او دا هر څه یو شان دی، ډیزاین کې لږ ذره فرق لري. لکه 2019 چې دی د هغې ډیزاین لږ ذره پرمختللی دی او د 2014 لږ پخوانی ډیزاین دی، مطلب تقریبا یو 2 کال 3 کال سره فرق کوي. نو اوس ګوره ما سره په دې کمپیوټر کې فلحال د آفیس پروګرام نشته. که زه سټارټ مینو ته راځم لیکم ورډ، ما ته دلته ورډ ورپډ راکوي. که زه دلته لیکم چې ایکسل، نو ایکسل خو ما سره بیخي شته دی نه، نو ګورې ایکسل نشته دی، راخلاصېږي ما سره نه. که زه دلته راشم رن ته، په رن کې ولیکم چې وین ورډ انټر کړم، ما ته وایي چې تا سره د ورډ پروګرام نشته دی. نو اصلا دا ورډ چې دی، دا ایکسل چې دی، دا اکسس چې دی، دا پاور پوینټ، دا آوټلایک، دا آوټلوک او داسې دا نور، دا ټول آفیس کې موږ سره راځي. څه کې راځي؟ آفیس کې. نو د دې لپاره به تاسو مایکروسافټ آفیس انسټال کړئ. څه به انسټال کړئ؟ مایکروسافټ آفیس. اوس مایکروسافټ آفیس چې دی دا مختلف قسمه ورژنز او یا ماډلز لري. لکه د 2001 نه شروع، 2001 بیا مطلب 2002 والا آفیس، بیا 2003 والا آفیس، 2004 بیا نشته دی، بیا 2010 بیا 2009 کې ریوایز شو. ښه دا 2003 کې چې آفیس راغی، څلورم پنځم کې شپږم کې څه خبره پکې نه وه، هماغه آفیس خلکو کارو. 2009 کې بیا نوی راغی، بیا دې نه وروسته کې 2013 آفیس راغی، 2013 او همدارنګې هغې نه وروسته کې 2014 راغی او بیا اوس 2019. نو دیو کې هر یو آفیس چې تاسو سره وي یو په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ، هغې نه وروسته به تاسو سره د ورډ پروګرام راځي. خو ګورئ دغه برخه فلحال هېڅ استعمال نه لري، په دې کې سهولت نشته دی، سختي ده پکې، ډېری کارونه پکې نه کېږي. ولې 2009 14 19 دا تقریبا یو شان دي کمانډس دي، دومره خاص فرق پکې نشته دی. نو زه به راشم او دلته به ولیکم تاسو ته مایکروسافټ آفیس انسټالیشن، چې مونږ څنګه انسټال کو. انسټالیشن له دې نه مخکې چې دا انسټالیشن تاسو وکړم، دا د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی، د بلې کمپنۍ نشته دی داسې چې هغه آفیس پروګرام دی ولري او په هغې کې د دومره مجموعه ولري. نو مایکروسافټ د کمپنۍ یو تولید دی. مایکروسافټ یو ډېر غټ کورپوریشن یا کمپنۍ ده چې په دنیا کې د سافټویرو همدارنګې د کمپیوټرو کیبورډ، ماوس، هارډ ډیسک، کریم او د دې شیانو تولید کوي بازار ته. نو دا چې دا په شروع کې دا یو کمپنۍ وه IBM په نوم باندې، هغې ته ویل کېږي انټرنیشنل بزنس ماشین په نوم باندې یو کمپنۍ وه. هماغه کمپنۍ په ابتدا کې د مایکروسافټ کمپنۍ چې وه د دوی سره تقریبا ریلیټډ وه، وصل وه او دا انټرنیشنل ټوله دنیا کې د تجارت کوي او د دې کال په کال باندې دغه سافټویرو باندې کار کوي، د ټکنالوژي باندې کار کوي، مخکې ځي. نو مایکروسافټ آفیس چې دی دا د کومې کمپنۍ تولید دی؟ د مایکروسافټ کمپنۍ. نو راځم انسټالیشن ته. کله چې تاسو غواړئ چې په خپل کمپیوټر کې د ځان لپاره مایکروسافټ آفیس انسټال کړئ، د هغې سیټ اپ فایل یعنې د هغې اصلي فایل دا به د ځان سره ولرئ، دا به د ځان سره ولرئ. دا سیټ اپ فایل تاسو د کوم ځای نه راخیستلی شئ؟ د انټرنیټ نه راخیستلی شئ، د CD یا DVD نه راخیستلی شئ، مثلا USB کې د چا نه کاپي کولی شئ. صحیح شو؟ همداسې نور مختلفې طریقې شته دی، خو ډېری استعمال یې دا درې دي چې تاسو په دې دریو طریقو باندې کولی شئ دا فایل چا نه راواخلئ. نو سیټ اپ فایل به ځان لپاره راواخلئ او هغه به په خپل کمپیوټر کې په خپل سټوریج کې یا په خپل هارډ ډیسک کې یو برخه کې به هغلته کې کاپي کوئ او د کاپي نه وروسته به تاسو لاړ شئ هماغه فولډر به را اوپن کړئ چې
کله اوپن کې هلته به تاسو سیټ اپ فایل پیدا کړئ څه به پیدا کړئ سیټ اپ فایل او هغې باندې به تاسو یو کلیک وکړئ او مخکې به لاړ شي نو ګورئ دلته کې دا آفس 2016 فاینل دا ما سیټ اپ یې را کاپي کړي او دلته ما سره موجود ته او دا غواړم تاسو انسټال کړم اوس په دې کې یو خبره بله ده دا آفس چې دی بازار ته مختلف قسمه ډولونو کې راځي په دې کې پروفیشنل وي په دې کې مثلا انټرپرایز وي په دې کې مثلا هوم والا وي او داسې نور وي تاسو به کوشش دا کوئ چې د آفس ځان لپاره پروفیشنل راواخلئ څه راواخلئ پروفیشنل د پروفیشنل نه مطلب دا دی چې کمپلیټ مکمل د پروفیشنل نه مطلب څه دی کمپلیټ یا مکمل د پروفیشنل ته کله داسې لکه ما سره چې دلته د آفس 2016 فاینل کله ورته فاینل هم لیکلی وي کله ورته څه لیکلی وي فاینل مطلب اخیر ورژن اخر ځل چې کله راغلی بازار ته نو دې کې خبره دا وي چې دا مکمل وي تکمیل وي تاسو کوشش وکړئ ځان لپاره پروفیشنل څه کوئ پروفیشنل یا کمپلیټ یا فاینل دا ځان لپاره انسټال کړئ نو دې فولډر باندې به ډبل کلیک وکړئ دا به تاسو سره راخلاص شي دې کې خو دنیا فایلونه وي مختلف قسمه فایل وي خو تاسو به سیټ اپ فایل ته لاړ شئ چیرته به لاړ شئ سیټ اپ ته نو دې سیټ اپ فایل باندې به یو ډبل کلیک وکړئ د ډبل کلیک نه وروسته به تاسو ته راشي چې مایکروسافټ آفس پروفیشنل پلس 2016 دغه کوم آفس چې ما سره دی دا تنها پروفیشنل نه دی د پروفیشنل سره پروفیشنل پلس دی یعنی ورسره جمع نو تر ټولو ښه ورژن همدا دی فی الحال نو ګورئ مایکروسافټ آفس پروفیشنل پلس 2016 دا به تاسو راواخلئ دلته کې دوه بټنې دي چې یو ته ویل کېږي انسټال دی بل ته ویل کېږي کسټمایز که تاسو غواړئ چې په دې کې خپل نوم آی ډي او دا شیان جوړ نه کړئ ډایرکټ به انسټال باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ته کمپیوټر کې څه شي انسټال بشي خو تاسو وایي نه لکه د وینډوز غوندې زه غواړم دې کې خپل یوزر هم ورکړم نوم هم ورکړم نو دا به تاسو کسټمایز باندې کلیک وکړئ څه باندې کسټمایز انسټال باندې کلیک وکړئ ډایرکټ انسټالیږي خو راځم د کسټمایز برخې ته کسټمایز کې خو یو تاسو کتلی شئ چې په دې آفس کې کم کم پروګرام راځي مونږ سره په دې کې مایکروسافټ اکسس دی په دې کې ایکسل دی ون ډرایو دی ون نوٹ دی آوټلوک دی پاور پوینټ دی پبلشر دی داسې پسې راځي مایکروسافټ ورډ دی ویزیو ویور دی آفس شیر دا ګوره دا مختلف قسمه پروګرام د خپل آفس سره راځي دا مو سره انسټالیږي اوس کې کدی کې تاسو یو نیم نه غواړئ چې انسټال یې کړئ ناټ اویلیبل باندې به کلیک وکړئ څه باندې ناټ اویلیبل دا یو مینه دی پکې پکار نو دا به بیا تاسو دې نه کولی شئ ځان لپاره کسټوم کړئ نو کله چې تاسو آفس انسټالوئ سیټ اپ مو چې را اوپن کړه سیټ اپ چې دا مو اوپن کړه تاسو به کسټمایز ته لاړ شئ چېرته به لاړ شئ کسټمایز ولې کسټمایز کې ستاسو د خوښې انسټالیشن کېږي ستاسو په طبع انسټالیشن کېږي په خپل سره باندې کمپیوټر انسټالیشن نه کوي بل لاندې وګورئ وایي کوم دغه آفس چې دی ټوټل سپیس ریکوایر انډرایډ هغه ډرایو کې تاسو انسټالولی شئ چې 4 جی بي خالي ځای ولرئ څومره ځای 4 جی بي که د 4 جی بي نه کم وي تاسو هلته نه شئ انسټالولی نو ګوره دې حصه کې هم تاسو متوجه اوسئ لکه د سی ډرایو کې موږ همیشه انسټالو نو دا به تاسو اول سی ډرایو خپل چیک کړئ چې تاسو سره 4 جی بي فری سپیس شته او شته دی 100 جی بي د موږ سره فی الحال 10 جی بي نو تاسو وایي چې سپیس اویلیبل تاسو سره موجوده خالی سپیس چې ده او را موجوده ده تاسو سره امکانات هغې ته لري هغه 10 جی بي ده څومره ده 10 جی بي نو دا خو د انسټالیشن آپشنز مربوط شو اوس راشئ فایل لوکیشنز ته د آفس کوم ځای کې انسټالوئ نو کمپیوټر خپله بای ډیفولټ دا پروګرام فایل کې انسټالوئ چیرته انسټالوئ سی ډرایو ته به راشئ ګورئ پروګرام فایلز صحیح ده نو دا موږ سره دا کوم یو آفس چې دی دا 64 بایټ دی نو ګورئ دا موضوع هم تاسو په نظر کې ونیسئ که ستاسو دا وینډوز 32 بایټس وي نو تاسو به په خپل کمپیوټر کې 32 بایټس انسټالوئ او که چیرې ستاسو دا وینډوز 64 بایټس وي 4 بایټه وي نو تاسو به څه انسټالوئ 64 به انسټالوئ چې کله ستاسو 64 بایټ وینډوز انسټالیشن وي انسټال وي تاسو سره دام پکې انسټالولی شي او دام پکې انسټالولی شي ولې دا 4 جی بي ریم لپاره ده
نو 4 جی بی کې 2 جی بی مرضی او 4 مرضی ولې کتنا دا وینډوز تاسو 22 بایټ وي 4 شپته بایټ به تاسو نشي انسټالولای نو کله ګورئ د پی سي ته اول راشي پراپرټیز به چک کړئ او به ګورئ چې تاسو سره کومه وینډو ده سیستم ټایپ 64 بایټ اپریټینګ سیستم دا د مون سره نو دې کې مطلب دواړه کیږي نو ګورئ سپیس اماغه خبره دلته ده دومره به تاسو نه ځای نیسي سپیس ریکوایر فار لوکل انسټالیشن د دې خپل ځای چې دی 901 ام بي ځای نیسي تاسو نه څومره تقریبا 1 جی بي نو 1040 ام بي زمونږ 1 جی بي کېږي ښه نو 901 ام بي به تاسو نه په کمپیوټر کې دا ځای ونیسي د دې لپاره چې کوم خالي ځای باید اقلا 3 جی بي وي زیاتې 4 جی بي وي او 10 جی بي موږ سره فلحال خالي ده تاسو داسې کولی شئ چې دا ادرس بدل کړئ په دې پروګرام فایل کې نه انسټالوم او زه غواړم یو بله حصه کې انسټال کړم خو زما ریکمنډیشن دا دی چې دا څوک نه چینجوي هر څوک کوشش کوي چې پروګرامس د پروګرام فایل کې انسټال کړي موږ سره اوس که چیرې دغه افس ما سره 22 بایټه وو نو تاسو به سی ډرایو کې بیا دا فولډر یې بیا تاسو ته راخیستو کوم یې راخیستو دا 86 والا یې درته راخیستلو نو دې برخه کې هم موږ تغیرات نه راوړو دې برخه کې هم تاسو کولی شئ تغیرات یا راولئ یا را نه ولئ خو یوزر انفارمیشن کې تاسو ورته د یوزر معلومات اچولی شئ اوس دا یوزر چې دی دلته چا چې موږ د افس کوم ځای نه تاسو ډاونلوډ کړی دی یا د کوم سی ډي نه م راخیستې ده هغه پکې خپل معلومات ورچولی دي دا اوس تاسو بدلولی شئ فول نیم لکه زه دلته غواړم چې خپل نوم ورکړم فول نیم مکمل نوم ورکړم مکمل نوم مطلب تخلص هم ورکوي ستاسو خپل نیک نیم هم ورکوي نیک نیم یا تخلص او همدارنګې خپل نوم هم ورکوي دا انیشیل څه ته ویل کېږي خیال what's wrong ها دا انیشیل څه مطلب لنډیز نوم چې کله تاسو د افس پروګرام انسټال شي او الته کې چې کوم نوم راځي الته به کوم نوم راځي دا نوم به راځي تاسو سره دا فول نوم بیا نه راځي بیا دا راځي ښه نو دا انیشیل ابتدایي نوم ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي ابتدایي نوم ته او دې کې تاسو د کوم اداره کې چې کار کوئ د هغې نوم هم لیکلی شئ او همدارنګې تاسو کولی شئ څه کار وکړئ دلته خپل یو تولید ولرئ لکه زه لرم j.r که نه د j.r په نوم باندې زه یو چینل لرم یا مطلب پروډکشنز لرم یوټیوب کې نو ګوره زه په دې نوم باندې ارګنایزیشن ادارې ته ویل کېږي دلته که تاسو کلیک وکړئ د دې افس باره کې تاسو هیلپ یا کومک هم اخیستلی شئ دا ګورئ نو دا برخه زموږ سره مکمله شوه او دا اوس به څه وکړئ انسټال نو بټن باندې به داسې یو کلیک وکړئ بس نور به دا خپله انسټال شي خو لږ اندازه وخت نیسي او هغې لپاره به موږ تاسو انتظار وکړو ښه ګورئ څه شو موږ تاسو سره مایکروسافټ افس انسټال شو صحیح شو آخر کې تاسو وایي چې افس انسټال شو نو اوس چې کله افس انسټال کړي د ورډ د ایکسل د اکسس ټول پروګرامونه موږ تاسو را خلاصولی شو خو زموږ تاسو ټول کار چې دی د ورډ پروګرام سره دی او سبا به انشاءالله د ورډ پروګرام باندې موږ تاسو شروع کوو نن صرف انسټالیشن باندې کار وکړئ ځان سره انسټال یې کوئ ریموو یې کوئ بیا انسټال کوئ تر څو یو ځای کې پرابلم ونه لرئ انسټالیشن کې